رب دې ساته مور دې نشي په تا بوره، رب دې ساته مور دې نشي په تا بوره، پاس د دار په سر اذان وکړه منصوره. خدایا مست په خدای مینه که دا خلک، خدایا مست په خدای مینه که دا خلک، چې په تا باندې مین شي نه په هوره. د ماښام شور د خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، مینه، احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. د ماښام شور ادبي خپرونه یوازې شاعرانو ته ځانګړې شوې ده. د تیر په څیر یو ځل بیا ځوان شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند سلیم کاروان را سره مېلمه دی. د هر څه نه وړاندې کاروان صاحب ته په خپرونه کې هرکلی وایم. زم په خپل وار سره اول سر کې تا ته او بیا ستا د خپرونې اورېدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول رګ روغ او جوړ به راته اوسي. ډېره مننه کاروان صاحب. په لومړي کې که ځان زموږ د ماښام شور خپرونې ته معرفي کړئ. زه سلیم کاروان د کوز کونړ اړخیوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فی الحال هم همالته اوسېږم. د تعلیم په اړه هم مینوال ته معلومات ورکړئ چې څومره تعلیم کړی؟ تعلیم مې 12 کالو پورې کړی دی او تر دې دمه نور مې شی لا نه دي ویلي. اقتصادي ستونزو له کبله لوړې زده کړې پاتې؟ نو اقتصادي ستونزې خو بالخصوص نن سبا هر سړی لري، نو اقتصادي ستونزې د وجې مې بالکل نو د وجې مې نه دی شو کولی چې نور لوړې زده کړې وکړم. د شاعري په اړه راته ووایئ چې څو کاله کېږي شاعري؟ شاعري ډګر ته خو چې زه راغلی یم تقریبا یو نیم کال کېږي چې راغلی یم. ډېر ښه. په دې یو نیم کالو کې به تاسو څومره شعرونه لیکلي؟ یاره شعرونه خو مې لیکلي داسې 80 شعره مې لیکلي دي. دا به ډېره ښه نه وي چې زموږ د خپرونې لیدونکو ته خپل ښه زبردست غزل وړاندې کړي؟ ولې نه، په مینه یې وړاندې کوم. ځکه چې ستاسې د خپرونې لیدونکو خوښۍ وړ وګرځي. ستا لیدو پسې خراب یمه ګلابه، ستا لیدو پسې خراب یمه ګلابه، د مطرب هغه رباب یمه جنابه. انتظار باندې مې سترګې شولې سپینې، انتظار باندې مې سترګې شولې سپینې، ولې نه راځې زما د ژوند کتابه. مینه داسې وه خوږه وه او ترخه وه، مننه مینه داسې وه خوږه وه او ترخه وه، درد دې وخوړمه وخانه خرابه. غم دې داسې ګرځوم لکه اولاد خپل، مننه غم دې داسې ګرځوم لکه اولاد خپل، ګوتې شمارم ستا په یاد کې بې ځوابه. لیونو په شانتې سیرې ګریوان ګرځم، لیونو په شانتې سیرې ګریوان ګرځم، درد مې زړه کې ګوره څومره بې حسابه. ستا سلیم کاروان په داسې حال کې پروت دی، مننه ستا سلیم کاروان په داسې حال کې پروت دی، لکه مړی چې راوړی وي دریابه. ستا لیدو پسې خراب یمه ګلابه، د مطرب هغه رباب یمه جنابه، د مطرب هغه رباب یمه جنابه. ډېر زبردست، ډېر خوندور غزل. امید لرم چې د ماښام شور د خپرونې لیدونکو به هم ډېر خوندونه اخیستي. کاروان صاحب زه ډېرې خبرې نه کوم، ستاسو بل غزل ته راځم. ستاسو کوم غزل انتخاب؟ زړه مې مات دی تنهایي د انډیواله، زړه مې مات دی تنهایي د انډیواله، توره شپه ده جدایي د انډیواله. دعاګانې راته هر وخت ښې راشي، دعاګانې راته هر وخت ښې راشي، ناممکنه زندګي د انډیواله. په ژوندون باندې باور هېڅ په کار نه دی، مننه په ژوندون باندې باور هېڅ په کار نه دی، د وحشت ترجماني د انډیواله. بېګناه مرګونه کېږي دې وطن کې، بېګناه مرګونه کېږي دې وطن کې، دا زموږ بدنصیبي د انډیواله. د سلیم کاروان د زړه نه خبر نه یې، د سلیم کاروان د زړه نه خبر نه یې، څه بېننګه بېننګي د انډیواله، څه بېننګه بېننګي د انډیواله. ډېر زبردست، ډېره زیاته مننه. تاسې چې پرله پسې دواړه غزلې ویلې ډېر خوندور غزلې وي او په دومره کم کې عمر کې ماشاءالله ښه پاخه شاعري هم کړې ده. خدای دې وکړي چې همدغسې په شاعرۍ کې همدغسې روان اوسي او ښې غزلې ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړي. نو تاسې نه یو پوښتنه زړه کې مې راوګرځېده چې دغه یو نیم کالو کې تاسو کوم بهیرونو کې ګډون کړی یا داسې لویو مشاعرو کې هم ګډون کړی چې تاسې کوم شعر هم ویلی خپل شعر؟ کوم مشاعره کې مې تر اوسه پورې خو ګډون نه دی کړی، خو ملګرو دعوت راکړی کور یې ودان، خو ځینې مشکلاتو له وجې نه مې شو کولی چې ورته لاړ شم.
ډېره مننه الله دې دغه ستونزې حل کړي او یو بل غزل تاسې نه اورو بیا خپرونه راټولو. مسافرو ته د غزل ډالۍ وی و د کلونو مسافر لاليه و د کلونو مسافر لاليه ژوند دې تیریږي در په در لاليه مننه بغیر له تا نه تنخوا شوی یمه مننه بغیر له تا نه تنخوا شوی یمه ما د خپل خال نه کړه خبر لاليه او ستا د راتلو په تمه ژوند کومه مننه ستا د راتلو په تمه ژوند کومه درپسې یم پر هر لاليه دا څو کلونه انتظار کې تیر شول مننه دا څو کلونه انتظار کې تیر شول ستا د راتلو نشته خبر لاليه سلیمه تا په هر لمانځه کې غواړم سلیمه تا په هر لمانځه کې غواړم خدای دې ساتل هر خطر لاليه خدای دې ساتل هر خطر لاليه. ډېره مننه کاروان صاحب تاسې په دومره کم کې عمر کې ښه پخه شاعري کوئ او تاسې چې په ګلدرو کې ژوند کوئ د خیوې ګلدرو کې حتما به ښه شاعري کوئ ځکه خیوه د ګلدرو ډېر زبردست ساحو ډېر ښه ساحې لري. فکر کوم هم د دې وجه ده چې ستاسو شعرونه ډېر ښه پاخه شعرونه دي او ګلدرو کې ډېر ګرځېدلی یې که نه نو پیغام دی اورو چې زموږ لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ زه دغه پیغام لرم په آخره کې چې د خپل مور او پلار ډېر عزت او احترام وکوي ځکه نه مور او پلار بیا راځي او نه بیا دا وختونه راځي. له کاروان صاحب څخه ډېره مننه ښه پیغام او دغه خپرونه تاسو کولی شئ چې د ذاکر الله احساس افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه دغه خپرونه وګورئ. د ماښام شور د خپرونې لیدونکو ما ذاکر الله احساس او د کمرې په برخه کې اکمل کمال ته اجازه راکړي چې موږ له نورو شاعرانو سره ستاسو په دروند اقتبال کې حاضر شو. تر هغې د الله په امان په خپل ځانونو ډېر پام کوئ او د مور او پلار ډېر زیات احترام کوئ.